له هر څه مخکې زموږ ټولنه زده کړې ته ضرورت لري. د ننګرهار شینوار او اچین ولسوالۍ د عبدالخیلو بازار کې داسې یو ځای شته چې شاید په ظاهره ډېر ساده ښکاره شي، خو د دې ځای دننه د لسګونو ځوانانو لپاره د یوه نوي راتلونکي بنسټ ایښودل کېږي. دلته د شهید ګل اصغر په عالي لیسه کې یو وړیا ښوونیز مرکز جوړ شوی دی. هغه مرکز چې موخه یوازې درس ورکول نه دي، بلکې د سیمې ځوانانو ته د زده کړې او مهارتونو هغه فرصت برابرول دي چې دوی ورته اړتیا لري. زه هیبت الله الفت د اچین ولسوالۍ د عبدالخیلو د لرې پرتې سیمې یو زده کوونکی یم. ډېر خوښ او راضي یم چې د یو کلنې برنامه د ډاکټر فضل ښوونیز مرکز کې مې یو کال د کمپیوټر برنامه سرته ورسوله. واقعیت دی چې دلته د کمپیوټر ډېر شوقیان شته دی، خصوصا په خپله زه د کمپیوټر زیات شوقي وم، خو د اقتصاد او د بېوسۍ د امله چې ما دا نشو کولی چې تر څو د کمپیوټر په دې برنامه کې ګډون وکړم. خو د خدای جل جلاله نه ډېر پردونه کوم او ډېر خوښ او راضي یم چې دلته د ډاکټر فضل غوندې یو کس شخص موږ ته راولګل او الله جل جلاله موږ د کمپیوټر غوندې د یوه پروګرام زده کوونکي شو او ډېر خوښ او راضي یم دا یو کال د کمپیوټر یو کلنۍ برنامې څخه چې ډاکټر فضل ښوونیز مرکز دلې لرې اطرافو ته راوړه او موږ سره یې مرسته وکړه. په دې مرکز کې د سیمې اوسیدونکو ته د انګلیسي ژبې او کمپیوټر زده کړې په وړیا توګه وړاندې کیږي. داسې مهارتونه چې نن ورځ د زده کړې، کار، اړیکو او مسلکي پرمختګ لپاره د هر ځوان په ژوند کې ځانګړی اهمیت لري. خو د دې مرکز کیسه یوازې د یو ښوونیز مرکز کیسه نه ده، دا د یو ځوان د فکر، احساس او مسؤلیت کیسه ده. د دې مرکز بنسټګر ډاکټر فضل خپله په بهر کې محصل دی. هغه کولی شول چې یوازې د خپلو زده کړو فکر وکړي او په خپلو زده کړو باندې تمرکز وکړي، خو هغه د خپلې سیمې هغه ځوانان هم ولیدل چې د زده کړې او مهارتونو ترلاسه کولو لپاره ورته فرصتونو ته اړتیا لري. ډاکټر فضل ښوونیز مرکز چې دی د تیرو 3 کلونو راپدې خوا په اچین او سپینغر کې په ښوونیز بهیر کې چې دی فعالیتونه کا. دا ښوونیز مرکز 2 برخې لري چې یو برخه د انګلیسي برخه ده او بله د کمپیوټر برخه ده. انګلیسي برخه چې ده هغې کې موږ یوه دوره فارغین ورکړي 60 تنه وو، همدارنګه کمپیوټر برخه چې یوه دوره فارغین نن 23 تنه او تیر کال موږ 60 تنه فارغین ورکړي. ټول دغه فارغین چې دی تقریبا 15 نفر شو چې موږ د ښوونیز مرکز له ادرسه فارغ کړي دي. عبدالخیلو کې دا مرکز شاید یوازې یوه کوچنۍ خونه وي، خو د دې خونې دننه د ډېرو ځوانانو خوبونه، هڅې او هیلې ژوندۍ کوي. دلته هره ورځ یوازې درس نه ورکول کېږي، دلته د راتلونکي لپاره مهارتونه، باور او امید جوړېږي. په وطن مین دغسې ځوانان د لا ډېر شي چې خپله له هېواده بهر دي، خپله په زده کړو بوخت دي، خو غواړي چې د هېواد بچي په سالم ډول وروزي، دوی ته د زده کړې وړیا زمینه برابروي. د دغسې ځوانانو ملاتړ باید وشي.